د افغانستان د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ادعا کړې چې د تېرې شپې په اوږدو کې د کندهار ولایت د څیرمه د ډیورن کرښې هغې غاړې ته د پاکستان له پوځ څخه د پاکستان 10 پوستې نیولې. نوموړي سهار په یو بیان کې ویلي جګړه لا هم روانه ده، دښمن خپل مورال بایللی او په پرله پسې توګه خپلې سیمې پرېږدي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي د تېرې شپې په اوږدو کې د کندهار ولایت تر څیرمه د ډیورن کرښې هغې غاړې ته له پاکستان پوځ څخه د پاکستان پوستې نیولې دي. د ملا یعقوب په وینا تر دې مهاله د پاکستاني پوځ 10 پوستې د طالب ځواکونو لاس ته لوېدلي او ګڼ شمېر پوځي تجهیزات د غنیمت په توګه ترلاسه شوي. هغه زیاته کړې د کندهار د معروف ولسوالۍ اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې د زیردار لویه پوسته هم نیول شوي چې یو زیردار ټانک په بشپړ ډول تخریب شوی. نوموړي دا هم ویلي چې د جګړې پر مهال پاکستاني پوځ په مورال سخت اغیزه شوي او هغوی ځواکونه د شاتګ په حال کې دي. تر دې وړاندې هم د طالبانو دفاع وزیر ویلي و چې د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د سرو څاهانو په سیمه کې د دوی ځواکونو د پاکستان پوځ یوه پوسته نیولې. د هغه د ادعا له مخې په دې نښته کې 3 پاکستاني پوځیان وژل شوي، یو پوځي ژوندی نیول شوی او پوځي تجهیزات هم د طالبانو لاس ته ورغلي دي. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ یا د دغه هېواد رسمي امنیتي سرچینو د طالبانو د دغه ادعاو په اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. همدارنګه خپلواکو سرچینو هم دا معلومات په بشپړ توګه نه دي تایید کړي. سیاسي شنونکي وایي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په سر وخت ناوخت دا ډول نښتې کېږي، خو وروستۍ ادعاوې کې تایید شوي ښایي چې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځایه تر بیا مو په الله سپارم.